السلام علیکم شاګردانو ولید وکړو جوړ بس راځو د نن سبق ته د نن سبق چې دغه 3 forms of verb in English په انګریزي کې د فعل درې حالته past second third form راځي دا درې فارم زده کو دا په انګریزي کې ډېر کله د شاګردانو ټریسونه زده خو دا 3 forms of the verb نه زده نو بیا سي جملې نشي جوړولای همدارنګه د الفاظ معنی به تی بنوي الفاظ هم زده کوي او تلفظ یعنی پرونانسیشن به هم زده کوي هیل هیل رګېدل جوړېدل صحتمند کېدل هیلډ سیکنډ تھرډ فارم هیپ کوړه کېدل کوټه کول سره یوځای کول هیپډ سیکنډ او تھرډ فارم هنټ ښکار کول هانټډ سیکنډ او تھرډ فارم هړل ورزول یو شی ورزول فرشته ډبره دی شی هړلډ سیکنډ او تھرډ فارم هاټ ویل کېږي درېدل یو ځای شی روان یې ودرېږي هاټډ سیکنډ او تھرډ فارم هیفن پېښېدل واقع کېدل یو واقع پېښه شي هیفنډ سیکنډ او تھرډ فارم هینډر خنډ جوړول رکاوټ جوړول چا په مخ کې مشکلات جوړول هینډرډ هینټ اشاره کول hinted او هورټ ذخیره کول وړه غنم بل داسې شی ذخیره کول ښه ډېر سره جمع کول هورډډ سیکنډ او تھرډ فارم هویسټ رپول لکه جنډۍ بیرغ دا رپول چې سان د بیرغ ودرې بیا ورپېږي هویسټډ آنر عزت ورکول هانر نه ویل کېږي سایلنټ په دې کې آنرډ لکه دې چې وي ګاټ اپ آنر او هم بڼاړې کول لکه بزبزکه چې بڼاړې بژاړې څوک چې له ځانه سره بڼاړې لري دې ته وایي همډ سیکنډ او تھرډ فارم اینکر پر ځان کول یو شی پر ځان کول چې څوک وایي د دې تاوان پر ما دی د دې خرچ پر ما دی اینکرډ انټروډیوس تعارف کول ورپېژندل د یو ماشین د یو سیسټم د یو انسان انټروډیوسډ آیډنټیفای پېژندل آیډنټیفاید سیکنډ او تھرډ فارم نو دا زموږ د نن سبق که تاسو غواړئ چې ټینسونه ووایاست په هغه کې دا فارمونه ډېر استعمالېږي 3 forms of the verb دغه لینکونه به هم زه درته کښېږدم